انا چرسیانو پښتنو کړو دا چرس څنګه شي. اوس ماړه کې سوچو کو چې کورته وایم چې حرام دي نو دوی دا منزل هم بیا نه راځي. راشه حکمت عملی ور سره وکړه. ما ورته ویل پرېږدئ مړه تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی. چرس فقیري بوټی دی ما تاسو وایئ که نه؟ واه ویل قربان دې شم ملا ویل دې ته وایي ودې لیده زمونږ حقیقت یې وپېژنده. ما په خفه راخه پوه شي مال تاسو وایئ چې فقیري بوټی. زما دا خبره ځکه کومه چې زما دا تقرونه ټیپ کېږي که نه دا بیا چې ملیانې چېرته واوري به ګوره چرسو ته یې ویل چې راوایي که د همغه چرسو پیسې دې دله ورکړې نه غوندې نو ته واړه جنت هم در کوي. تاسو وایئ چې فقیري بوټی دی. بس چرسیان مې مریدان شو چې زه به لاړم ټول به رانه ګیر چاپېر شو. کله به زما لاسونه سپول کله به څه کول. یو میاشت پکې تېره شو. مازدیګر مونځ یو ځلې چې وشو مال تاسو کښېنئ یاره یو مسله کښېنښته یم تاسو نه یو مسلې تپوس کوم. ویلې څه؟ ما یې مسله دا ده چې یو معشوقه وي او د هغې دوه عاشقانې دوه. یو عاشق داسې وي چې معشوقه آواز وکړي چې فلانیه او د عاشق وایي چې لبیک و سعدیک حاضر. یو عاشق داسې او یو عاشق داسې چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه 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 زړه یې وچوي په چغو او د عاشق پروت یې سترغلي پې پړسېدلي او بیا راپاسي او سترګې موږې جون تاسو څه ویلي دي تاسو څه. اوس د معشوقې پړه کې به د کوم عاشق قدر زیاتي. نو هغه چرسیان وویل چې دا خو ظاهره خبره ده چې معشوقه آواز وکړي او کوم سړی فورا حاضر ودرېږي د هغې قدر به وي او دا سترګې چې پې پړسېدلي نو مال تاسو د شپې چې دا بوغه ووهئ نو سهار در باندې سترګې پړسېدلي معشوقه آواز وکړي چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح الله رامنډې کوي او تاسو صاحب سترګې مه کوئ او غرمه راپاسئ نو د معشوقې په آواز لبیک نشئ ویلی. شیخ و فقیري بوټی دی خو د معشوقې د آواز نه هم خطا کوي. ویل مالا ویل بس زمونږ د پلارم توبه ده بیا به نس هغه چې پریښي دي 19 19 کاله وشو. بله ورځ مې کته په تبلیغي جومات کې ریون ته راوړ خلاص شو. نو عزیزانو زما عرض داو چې ارشي دپاره به حکمت عملی اختیاره په چا چې ته مینې نو د بل چا مینتوب دپاره به د خپل محبوب حسن ورته ښیې کمال به ورته ښیې هله به پې مینې. دا نن مونږ دنیا پسې یو په دنیا مین یو که په هغه مین شو والله دنیا به تا پسې وي هر څه به تا پسې. اسانه خبره ده. یو ښځه ده کونډه 4 لوڼې دي یتیمانې بار راووته او به کته چا به څه ورنه کړه. په درېیمه ورځ چې راوته د کوره لوڼو ورته وایي چې مورې که نن دې سه رانه وړه نو بېګاله به مونږ هلاکې شو د لوږې. ول بچیه ډېره ښه چې راله ګوري په لاره کې اوس یو مردار خر پروت دی. دې ښځې زړه کې خیال وکړو چې سړی د لوږې مړ کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي. نن به دا د خره غوښې یو سم او بېګاله شپه به پې تېره شي. اخره نه غوښه پرې کوي او یو سړی حج ته روان دی 600 روپۍ ورسره دي. دې ښځې ته وایي چې بوډۍ دا څه کوې؟ ویلې زه کاکا لار لنډوه. وی نه حل وایه. وی کونډه ما 4 لوڼه مې دي یتیمانې روزم بار څه درکو نه لګي نن یې راته وی چې که بېګاله تشه رالې د لوږې به مړه شو نو د آخره نه غوښې پرې کوم دا به وله بېګاله یو سمو د شپه به تېره کړو. د حاجي صاحب خیال وکړو چې اوهو د هغه کعبې نه خو دا کعبه بهتر ده. ته کومې کعبې ته روانې؟ بله کعبه منځ کې پېښ دل بدست آورد کې حج یک 100,000 کعبه یک 100,000 کعبو ته چې لاړ شي هغه یو طرف ته او یو زړه دی چې د چا دردېدلی خوشحال کړو هغه بل طرف ته 100,000. نن هر سړی مرد و مزار دی هر سړی چې د چا څومره وس دی نو عمره ازاري دی چا دې نه مخکې نه کوي وسې نشي. الله دې دې زمانه کې چاته کار مه پېښ که په تاڼه کې د میرزا صاحب ته کار پېښ
تاسو دې تانو ته ورشي مرزا ته وایي دا ډومیسایل جوړوم یا پاسپورت جوړوم دا کاغذ راته لږ دستخط کوي هغه داس چک کړي کېدل مرزا صاحب کېده سبا بیا راشه چې سبا ورشي بل سبا راشه بل سبا ورشي بل سبا راشه مرزا صاحب تانیدار صاحب ته خدای کار مه په گشت دی اوس په اوده دی او آرام کوي کچروک ته د خدای کار مه پی غرق شوی قومه اسپتال تم خدای ضرورت مه پیښو بیا چې ایمرجنسی ته ورشي هلته به سړي نه ساوځي او هلته چې دی هغه د ګډې زامن ولاړي ټیلې به درکوي خدای دې دې زمانه کې چاته محتاج کوم ځکه چې د سړي زامن ورک شو نو د سړي زامن شته نه خدای دې بجلیو کار مه پیښوه چې بل دې زیات راغلی واه واه دفتر ته چې ورشي میټر کې دې ګډوډ کړی دی راشي که نه چې د میټرونو ګډوډ زه تاسو ته وښیم غریب سړي بل زیات راغلی نو میټر کې دې ګډوډ کړی دی بمبو ته لا ګوره اوس قانون جوړی چې بمبو ته به میټرې لګي دا اوبه بم چې دی په میټر ځکه چې پاکستان دې جوړولو هغه د بنو یو شاعرو دمساز نومې پاکستان چې جوړېده نو پکې ډېر نیغ نیغ کېدو چې پاکستان جوړ شو نو څه شعرونه یې ویلي ویني وو چې ویني وو په جیل کې دا شعر وی چې پاکستان دې جوړو سورته تمشا چې پاکستان دې جوړو سورته تمشا دمسازه کیر دې ړنګ شا پاکستان دې جوړولو سورته ټینګ شا او دمسازه کیر دې ړنګ شا یعنی کور دې وران شا پاکستان هم جوړولو اوس ورته ټینګ شي خیال هم راغی حج ته روان دی سړی حج ته او د مردار خره غوښې ښځه غوسۍ ورته بوډای زمزم در سره بوډای ورته وایي چې ته بچیا ما سره ځکه مزه چې زما کور کې څه شته نه زه ستا مېلمستیا به پسه کوم ویل نه زه به در سره ځم خو په یو شرط دا د مردارې غوښې دا پنډوکی به ما په سر ایښی ته به را سره اسې روانه او به کوي داسې کولی شئ جمعې مونځ ته هم تشریف راوړی دی او به کوي چې د مردارې غوښې او د خره د غوښې پنډوکی دې په سر او دا زیړې اوبه دې په سپېږمو را روانې او به کوي داسې زه به یې وکړم خو ملا صاحب یم دا ګران کار دی بوډا ورته ویل نه دا پلیتې دي نه تروړې دا به زما په سر پنډوکی ور سره په سر کې خو بوډای سره روان شو چې کور ته ورسېد لوڼه ورته دروازه کې ولاړې ویلې مورې نن دې هم سره نه وړه ویل بچیا غوښې مې درته راوړې دا پنډوکی وګوره لوڼه خوشحالې شو دې اجیا غوښې خوالړه کړې او هغه 600 روپۍ دې بوډای ته ورکړې چې زه حج ته روانم کعبې ته خو د هغه کعبې نه ماله دا کعبه بهتره ښکاره شو چې ورې کې اوس ته وایه چې د 4 ورځو نهرو ته 600 روپۍ نن نه 100 کاله مخکې دا څه د عقل خبره ده نو هغه جینکۍ ورته دعا کوي یو جینۍ ورته وایي چې وا سړیه تا خو مونږ سره ډېره لویه مهرباني وکړه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ کېږي نو الله دې د ایمان دولت نصیب کا ادویمه جینۍ ورته وایي چې و سړیه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې څه وخت کې مړ شي او په قبر کې دې کېږدي الله دې داسې سوال جواب په خوله کې راوله چې د منکر نکیر نه پې ځان خلاص کې ادرېمه جینۍ ورته وایي چې و سړیه د دې نیکۍ په بدل کې ته چې د قبر نه راپاسې د قیامت په ورځ نو الله دې د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کا اصلورم ورته څه وایي و سړیه د قیامت په ورځ چې ته خدای ته پیش شي نو د الله دیدار او د محمد رسول الله شفاعت دې نصیب شه دا جنکو دې دعا ته خو ګوره سړی راغی حج نه پاتې شو د سره چې کوم ملګري حج ته تله هغې لاړه او راله ده ته وایي ته مکه کې را سره وې مدینه کې را سره وې فلاني ځای کې را سره وې دی وایي زه خو نه یم تلی حج ته ورته تازه حج دې کړی دی او دروغ وې والله مکه کې را سره وې په کعبه کې را سره وې په طواف کې را سره وې
مدینه منوره کې روضه مبارکه ته په سلام کې را سره وي او دروغ وي دی وی والله کزه تلم ټول ورځ په دې جګړه تیر شو د شپې په خوب کې جناب محمد رسول الله ګوري ورته وی بچیا دا ټول ورځ د نن په جګړه ولا تیر کړه و یا رسول الله زهشت نیم تل او مرګرو تنګولم چې ته مونږ سره وي جناب رسول الله ورته وی چې و بچیا خپکیګه ما په کوم ورځ چې تا دا یتیمانو امداد وکړو په مغه وخت الله ستا په شکل یو ملائکه پیدا کړه هغه ملائکه به تر قیامت پورې حجونه کوي او ثواب به الله ستا په عمل نامه کې لیکي نو دا دی چې وای چې ته مونږ سره حج کې هغه ستا په شکل ملائکه یې لیدلې وه تاسو خیال راکړئ نو عرض مې داو چې یو زړه د خدای د پاره خوشحالول په دې حجونم قربانه وه د جمع منځ ته را روانې او اذان وشو دلته غړپ ویڼی کې یو سړی پرېوت چې ویڼی کې یو سړی پرېوتو تاسو اوس ووایئ چې ته به په منډه مانځله راځې او که ویڼی نه سړی به راوچت جمع به پرېږدي سړی به راوچتې ځان نه به د شیخ فولاد بابا زوی نه جوړی یاله جمع مونځ را نه لاړو سړی به خپل کار کوي نه سړی به د ویڼی نه راوباسي خپلې جامې به پې پلیتې ګندکې به پې ځان د هغه پوره دیګ بال به وکړي جامې به بیا ټیک کړي بیا هغې نه پس به مونځ کوې که نه ورځې چاوبا چولې په سړک باندې یو تېرېدو چې سړک واچول هغه له به څاڅکي ورغلت پنسېده خدای دې تباه کویل بېلماز دې کړه زه مونځ کوم او تا بېلماز زه وروتم مال بېلماز مېلماز نه دغه ویلي څاڅکي را پرېوته ته لا مولای نږدې زم د مرۍ نیومه څاڅکي را پرېوته سړک بېلماز دی ما ورته ویل بېلماز نه دی ستا زړه بېلماز دی زړه دې پلیت دی ویل زما زړه ولې پلیت دی مالده دا اوبه دې دپاره اچولې چې په دې سړک دوړې نه چې د خدای مخلوق پې په آرام تېري او تا سره دا دوه څلور څاڅکي در پرېوته په دې جامې نه بېلمازېږي کور دې وران شه په دې پوهېږم چې بېلمازي څومره وي نو پکې مونځ نه کړي د دې تلي عمره ځای چې پلیتي هله پکې مونځ که هم نجاست یې غلیظه چې دې تلي عمره ځای څاڅکو باندې نه بېلمازي دلته یو پیرخانه تیره شوې ده هغې به د دې تشو متیازو په سوري کې دا د باتۍ د مالوچو منډلي هلکه دا ولې ویل بیا سې نه چې زه پوه نه یم او چېرته څاڅکې رانهوتي د هغې د استنجا په ځای کې به دې چې کته نو دا د باتۍ به د مالوچو پرتې اوس که تاسو خیال وکړئ دا شیخان چې تشي متیاز وکړي او داس مات کړي که نه نو سړک په غاړه به ولاړ یو لوټه به مږي او دا یو خپه به کله داسې کوي او دا بله خپه به داسې کوي خدای دې بنیاد وباسه چې بنیاد څه سړیتوب در کې شته که نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی حیا په چا کې وه یا به پیدا شي اب قضا حاجت ته چې تلو ابعدا لرې بل چې هلته به هېڅوک نه به سړک په غاړه کړي او خپه به داسې او داسې کوي او دا خلک به ورته ګوري دومره به یې چچګیره نیولي نو هسې وایم چې ګوري هر سړي ته که نه نو مخ به یې کته خوند نه در کوي پخوا به د چا شکل ته چې وکتې یو خاص قسم نورانیت به ترې راوتو سړي زړه به خوشحال شو اوس چې هر بوت ته ګورې ته به وایې چې څه بلا ته مې خدای خبر چې وکړه د ایمان هغه روح او هغه نورانیت چې دی هغه د دې قوم د مخ نه ووت اوس نن وګورئ په مرکز کې به د قومي اسمبلی د ممبرانو منډۍ لګېدلې ده سبا له د صدارت انتخاب دی ښځه او سړی په جنگ دي نو ګورو چې څوک به ګټي خو ښځه به ګټي وروره ښځې ګټلې ده که چې دې قوم ښځه منتخب کړې ده نو او مونږ هم ورته دعا کړې ده خیال م راغی دعا م ورته کړې ده چې خدای دې شونډې نور هم سرې که او خدای دې داسې نری غاړه ښه لره او دې بل ته خو مونږ دوا نه ده کړې ده دې بیلي ښځې ګټلې ده ښځې ستاسو کورونو کې نه ده ګټلې تک کولی شي ښځې هغه چې داسې ورته وکتل ما ته مولانا صاحب بیړه دې غرقه ده مال ولې ویل دا جنۍ چې ما ته ویم خدای راسي چې ووټ ورکړم تاسو له څوک ورته دې ته څوک ټینګېدی شي نو نن صاحبه د
سنډاګانو منډۍ به لګېدلي په اسلام آباد کې. اوس ګوره چې څوک بېګټي. دا هم د خدای او د قوم جنگ دی. قوم غلط انتخابات کړي دي. قوم په پیسو خرج شوی دی او په دولت خرج شوی دی او مشران په پیسو په دولت خرڅېږي. زه د هغه ورځې په انتظار یم چې د ټول پاکستان له به خدای دا ګړچ په کومه ورځ ورکوي چې پاکستان لاندې او ځمکه پې د پاسه د پارلیمنت ته د اور چا ولګولو. د 15 کروڑو روپو نقصان په یو پارلیمنت شو. 15 کروڑه روپۍ. دا د پاکستان څه چې د دنیا په تاریخ کې ړومبنی ځل دی چې د پاکستان په اسمبلی اور ولګېدو او داسې اور په ولګېدو چې بیړی وله تباه کړ. 5 کروڑ روپو نقصان شو. او د قوم یې سب تم فکر نشته خو بس را روان یې چې هر سړی وایي چې خدایه هغه د چترالي ملا روڼه یې ملنګ ورته راغی ملا صاحب وږی هم د جمعې شپه ده ډېره روټۍ راغلی غور تل تیت تیت هغه یې څه تیت تیت کې خو ډېر شی پروت دی که نه لږه تېرک طالب ته ویله کونټۍ راواله ملنګ مخلي او ملا ورپسې چې بارو درته ویل تیت تیت مه کوه روټۍ راکړه نه هغه تیت والا یې وروره چې ضرورتي دوا درته کوو چې روټۍ راشي او بل یې وغواړي مونږ ورته تیت چغه ووو. دغه تیتونو پسې ګرځئ ښه ورځ به نه ګورئ که چې ستاسو ومري چې د خدای اسره م پرېښې ده او د بنده اسره کوئ. د خدای اسره نه کوئ د بنده اسره کوئ. زما څه کار دی چې زه به وزیر ته د کار ویم یا MNA ته به زه د کار ویم. زما څه کار دی. دا وزیرانو MNA MPA دی الله په غبرګو سترګو ړانده کړي په ټپو دی تر سبا پورې خدای کېنی چې دا صدارت انتخاب اړو نشي. دا په غبرګو ړانده شه. پرون په دې کوڅو کې چې ګرځېده ووټونو دپاره نو دا کوڅې کتلې وې او نن چې پکې کار پېښ شو نو نه دي کتلي. زه به ورپسې ځم مینت به ورته کوم او زاري به ورته کوم چې راشه زما دا کار وکړه که هغه به راځي. عزیزانو یاد لرئ چې د چا خدمتي پیسې به م ورکې او د خر د غوښې پنډوکې به دې په سر یې او د هغې کور ته به یې وړې. کعبې تله به پرېږدي او د انسان د زړه کعبه چې ده دا به جوړی. که دا صفت ستاسو په ژوند کې نه و نه جنت شته او نه د خدای دیدار شته او نه د پیغمبر شفاعت شته او به د ګډو د چیلو د غویانو د خرونو سنډاګانو غوندې ګرځئ را ګرځئ چې مړه شي بس لاندې به م چینجي غوښې مخې وخوري او روح به م انشاءالله په هغه لاندې تاخچه د جهنم کې پروت. الله معشوقه ده او ابراهیم علیه السلام یې عاشق دی. اسانه غوندې خبر. الله څه شی دی او ابراهیم علیه السلام یې اوس معشوقې وویلې ابراهیم علیه السلام ته چې دا زوی حلال کا دا حلال کا او وی ورته په خوب کې ورته معشوقې وویلې چې دا زوی دې سباله حلال کا. اوس ابراهیم علیه السلام او زوی د اسماعیل علیه السلام د شان ته ګوره. اسې دې پورې درته وایم چې عاشق او معشوقه دې ته وایي. اوس مونږ او تاسو هم چې دی د خدای سره عاشق او معشوقه ځان ګڼو. خدای زمونږ معشوقه ده او مونږ عاشقان یو. معشوقې ویلي دي چې د ښځې له د بورکا ور په سر کا تا ښځه بربنډه کړې ده. خبره ده په دې اذان کې م خیال دی حی علی الصلاة حی علی الفلاح. دا د چا آواز دی؟ دا د معشوقې آواز. حی علی الصلاة زما کور ته زما منزل راشئ. حی علی الفلاح د خلاصي ځای ته راشئ. او ته په کور کې په مالت کې په دکان کې په بازار کې په ګډېدو سره او رانلې د معشوقې په آواز د لبیکو نه کو کنه چې او د نه کو نو انجام به دي څه. هغه معشوقه چې د چا په آواز لبیکو نشي هغه معشوقه به د خپل عاشقانو په رجسټر کې د نوم اندراج وکړي. تصور یې کېدی شي ابراهیم علیه السلام عاشق دی او خدای معشوقه ده. معشوقه په خوب کې ورته وایي چې دا زوی حلال کا. نو سهار له د 12 کالو زوی دی او لاس نه یې رونیو
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. بچیا بیگا میں خوب لیدلے دے چې زه تعالالوم څنګه چل کې اوس د 12 کالو ماشوم ماشک دی کنه زمونږ د 12 کالو ماشوکان چې دي د پخې ډمې زامن دي ټلویزیون هم ورته په کور کې ساتلې دی ټوله ورځ ډمتوب ته ناست او چې بار روزي ورته د ویډیو گیمونو دکانونه وتی دي ویډیوګانې کوي. اسماعیل علیہ السلام هم عاشق دی کنه پلار ته وایي چې قال یا ابت افعل ما تؤمر پلار چې صدر ته ویلی شي زر کوا زر کا چې تاخير پکې ونشي نو ته څه کې بچي ته څه کې چې زه تعالی لوم وزه ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ما به د خپل چړې لاندې صبر کوون کې ګوري ته به مې لاله او زه صبر اوس ګوره روانې کو مینا ته ورسېده فلما اسلما وتله للجبين. اسلما تسنیه صیغه ده فلما اسلما وتله للجبين. هر کله چې پلار او زوی دواړه اسلما د خدای حکم ته گردن نهاد پلارم د معشوقې حکم منلو زوی مو منلو. اوس دا قصه کوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک چې زما په بندگانو کې داسې خلقم تیرو چې د زوی په حلالولو هم صرفه نه وکړي.